دا په 2015 کال کې د نړۍ تر ټولو با امنه هیواد دی. نړۍ د امن لرونکو هیوادونو لیست خپور شوی دی. افغانستان پکې 158 ځای لري، کوم چې بده خبره نه ده. یمن، سودان، اوکراین او روسیه تر ټولو ناامنه هیوادونه دي. یعنی په امنیت کې روسیه تر ټولو بدتره ده. خو د نړۍ با امنه هیوادونو کې 5م مقام سویزرلند لري، 4م استرالیا، نیوزرلند، آیرلند او بالاخره آیسلند د نړۍ تر ټولو با امنه هیواد اعلان شوی. کاناډا بیا 14م مقام لري، انګلستان 13م مقام لري، چین 98م مقام لري او افریقا 140م مقام لري. شاید تاسو امریکا ته پته مئ، امریکا بیا 128م با امنه هیواد دی. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې آیا تاسو واقعا دا لیست منئ او کنه؟ ځکه ډیری هیوادونو د دې لیست خپرېدو سره ستونزه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې موږ ته دا لیست د منلو وړ نه دی. تاسو د دې لیست په اړه نظر چیرې دی؟ په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه څه فکر کوئ؟ پخوا به موږ د لیست په آخر کې وو لکه روسیه، اما اوس حد اقل 158م مقام لرو.